السلام علیکم زما خوږو ګرانو زده کوونکو او ملګرو دوستانو، هیله ده چې ټول به جوړ یئ. تاسو فامیل کورنۍ به مو هم ښه وي، تیر درسونه به مو هم ویلي وي او د تلویزیون تر خوا کې به ناست یاستئ. او زه په دې مطمئن یم چې تاسو سره به زموږ د ټولو درسونو تقسیم اوقات وي. تقسیم اوقات خو در سره شته دی در سره؟ آفرین. ځکه هر مضمون په خپل وخت تاسو سره موږ تقسیم اوقات یا مهالویش څنګه کړی شریک کړی دی، هغه ځان سره په کتابچو کې ولیکئ. که بیا هم نه وي در سره نو ستاسو له خپل پلار، ورور یا خور، هغه څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري او یا تلویزیون ته ناست یاستئ، هغوی هم کولی شي چې پیدا کړي او تاسو ته به یې درکړي. که تاسو په هر ټولګي کې یاستئ نو مهالویش باید در سره وي. صحیح ده؟ ځکه زه هم چې تاسو ته راځم د مهالویش سره سم راځم او تاسو هم چې هر مضمون ته کینئ، تلویزیون ګورئ، نو د هر مهالویش سره سم ګورئ او هماغسې چې کوئ خبرې او اترې کوئ. ګلونو زده کوونکو، موږ به بیا دا ځل خبرې کوو او دا ځل به ډېرې خبرې نه کوو، دا ځل به په تمرینونو باندې خبرې کوو. که تاسو ته یاد وي په تیرو درسونو کې موږ تاسو چې ویلي وو د پوهه او راپوهولو لارو چارو باندې مو خبرې کړې وي چې په 18 مخ باندې وو. صحیح ده؟ او زموږ تاسو د پښتو خپل شی وو مضمون وو، دا خو به در سره وي. صحیح ده؟ نو دا ځل به 18 مخ ته ځو. په 18 مخ کې 2-3 ډوله تمرینونه دي، کورنۍ دندې دي، دا به تر سره کوو، ځان به یو بل سره پوه کوو او بیا به خدای په اماني سره له کورنۍ دندې کوو. صحیح ده؟ کورنۍ دنده خو م کړې وه، ما تاسو ته ویلي چې جملو کې به یې څو کلمې استفاده کوي. ښه، راځئ ګلونو زده کوونکو، د پوهه او راپوهولو لارې چارو باندې مو خبرې وکړې، د پوهه او راپوهولو باندې پوه شو، لارې چارو باندې هم خبرې وکړې، همدارنګه هم دا متن هم ولوسته، ځینې کلمې وي چې هغه سختې وي، ستونزمنې وي، په هغه مو هم خبرې وکړې. نو اوس به دلته 2 جملې دي ستاسو په دې 18 مخ باندې. موږ ته تاسو د کتاب وایي چې دا جملې ولولئ او هغه صحیح کلمه چې کومه راځي هغه به څنګه کوي استفاده کوي په دې ځای کې. راځئ وګورو. اول موږ ته لیکل شوي پوهونه او راپوهونه په بېلابېلو خالي ځای سره سرته رسیږي. نو دا یوه جمله ده چې موږ تاسو ته یې راکړې او دغه جمله چې موږ تاسو ته راکړې دلته 2 کلمې راکړې، لارو یا طریقو. کوم یو به اصل کې دواړه یو معنا لري، خو موږ تاسو چې پښتو مضمون دی باید سوچه توری پیدا کو په دې ځای کې چې ولګوو چې استفاده کو. پوهونه او راپوهونه په بېلابېلو طریقو سره سرته رسیږي. کوم دا صحیح دی؟ او که ولیکو پوهونه او راپوهونه په بېلابېلو لارو سره سرته رسیږي، نو تاسو به کوم یو انتخابوئ دې ځای دپاره؟ آفرین، لارو. او که چیرته لارې نه وي نو طریقو هم راځي، خو ښه دا ده چې لارې چارې استفاده کړو. صحیح ده؟ نو دغه یو به استفاده کړو. راځو ګلونو زده کوونکو دوهمې جملې ته وګورو چې په دوهمې جمله چې لویه جمله ده، اوږده جمله ده، د دې 2 لغاتونو یا کلمو نه کومه یوه کلمه باید راشي چې تر څو چې وشي صحیح توګه په دې خانه خالي کې خالي ځای ورباندې ډک کړو. د دې لپاره چې د 2 انسانانو ترمنځ مفاهمه په سمه توګه پیل شي نو باید د لاندې بېلابېلو خالي ځای څخه کار واخیستل شي. ښه، تاسو اوس ماته ووایاستئ چې په دې چارو یا ډولونو څخه کار واخیستل شي، کوم یو به صحیح هم راشي؟ تاسو ماته ووایاستئ. وګورئ بیا یې وایم، د دې لپاره چې د 2 انسانانو ترمنځ مفاهمه په سمه توګه پیل شي نو باید د لاندې بېلابېلو لارو چارو، آفرین، بېلابېلو څه شی؟ نو لارو چارو. دلته به چې ولیکو؟ لارو چارو. صحیح شو؟ لارو چارو څخه کار واخیستل شي. نو په دوهمه جمله کې به لارې چارې او په اوله جمله کې د لارو کلمه څنګه کو؟ انتخاب کو.
نو دا 2 جملې وې چې 4 کلمې موږ ته راکړې وې. د 4 کلمو له جملې څخه مو 2 کلمو انتخاب کړي د هر یو کلمه د یوې جملې لپاره. صحیح شو؟ ښه ګلنو زده کوونکو، بل دلته موږ تاسو ته وایو په خپلو خبرو کې مفاهمې ګټې او بیان کړئ. ګټې یې څه دي؟ ګټې یې دا دي، تاسو ماته وایئ 2 ګټې. مثلا یوه ګټه خو دا ده چې د خلکو ترمنځ به ارتباطات قایم وي، ولاړ به وي، یعنی هر وخت. آفرین. بل دا دی چې تاسو کولی شئ یو بل سره چې وکړئ ستونزې مو حل کوئ. که د استاد ښوونکي سره ستونزه لري، په درسونو کې ستونزه لري، کولی شئ له هغه سره ارتباطات ټینګ کړي، هغه سره اړیکې ونیسي، که هغه د پیغام له لارې وي، که د لیک له لارې وي، که د ویډیویي پیغام د لارې وي، که خپله د ورتګ له لارې وي. کیدای شي ستاسو په کلي کې، ستاسو ګاونډیانو کې چې شی موجود وي، ښوونکی هغه ته ووایي د ګورئ دا ټولې لارې چارې دي، ستاسو ستونزه به څنګه شي؟ حل شي. بل آفرین د خوشحالۍ سبب هم ګرځي. مثلا کولی شي هغه خوشحالي چې ستا په زړه کې ده، ته خوشحاله یې، نن ښادي ده، نو کولی شي دغه خوشحالي له نورو سره اظهار کړي، نو چې نور انسانان خوشحاله کړي، نو دا به هم څه وي؟ ثواب شي. دا یې بیلې ګټې. بله ګټه یې دا ده چې مرسته او کومک کولی شي. مثلا همیش ښه خبره هم خورماوي هم ثواب وي. مقصد مونږ کولی شو خلکو سره ښې خبرې وکړو، هغوی سره کومک وکړو، هغوی ته لارې چارې ور وښیو، د ژوندانه په ښو اړخونو یې پوه کړو، ځکه مونږ تاسې د لیک او لوست څه شی یو؟ خاوندان یو. نو تاسې به تل له خلکو سره چې کوئ؟ کومک او همکاري کوئ. نو داسې نورې ګټې هم شته دی. که وخت بیا ورباندې خبرې وکړو، خو تاسو باید د خپلې کورنۍ سره یو ځای او له ورونو سره، خویندې سره خبرې وکړئ چې د پوهولو لارې چارې کومه دي، او بل دا ده چې ګټې به یې څه وي. لارې چارې باندې مو خبرې وکړي، موبایل، تلیفون، انټرنیټ، کمپیوټر، خبرې کول، مجلس کول، استاد ته غوږ نیول، لاوډ سپیکر کې خبرې کول، په موبایل کې ډېر زیات شیان دي چې دا ټولې لارې چارې دي. ښه د دې ټولو لارو چارو ګټه به څه وي؟ نو دا د ګټې په هکله باید تاسې له خپل کور کې یو ځای ورباندې خبرې وکړئ، حتی کوشش وکړئ چې 10 ګټې یې څنګه کوي؟ را پیدا کوي. څو ګټې؟ 10 ګټې. په تنهایي نه کېږي، ټول یو ځای. سمه ده؟ ښه ګلونو زده کوونکو، راځئ چې دلته موږ تاسو په بل تمرین کې په کتاب کې راکړل شوي وایي لاندې کلمې په څه شي واړوئ؟ په تورو واړوئ. دلته ځینې کلمې شته دی چې موږ تاسو ته یې راکړي، هغه کلمې به موږ څنګه کوو؟ په تورو باندې به یې واړوو. ښه الف کلمه لیکل شوې ده، پوهونه. دلته تیار تاسو ته لیکلي په کتاب کې. بې ما راواخیستله او هغه بې به څنګه کوو؟ اوس به یې زه په تورو واړوم. مثلا هر توری به موږ تاسو لپاره چې وي، موږ تاسو ډېر زیات توري لرو، لکه موږ تاسو مخکې چې د پیغام کلمه څنګه کړه تمرین کړه، چې پی مو راواخیسته، بیا مو یا راواخیسته، غین مو راواخیست، الف امنا ام میم مو راواخیست، چې چیتن جوړ شو پیغام. راځئ اوس په دغه خبرې وګورو چې دغه د خبرې توری له څو کلمو جوړ شوی. بسم الله کوي د خیره سره. اول څه شی دی؟ آفرین. اول د ښې توری دی. ښه له ښې نه وروسته بل څه شي توری دی؟ آفرین. بل د بې توری دی. صحیح ده؟ له بې نه وروسته به بل کوم توری موجود وي؟ بل به د ری توری موجود وي. د څه شي توری؟ د ری توری. او آخر کې به هم د یا توری موجود وي. نو څو تورونه خبرې کلمه جوړه شوې؟ له 4: ښې، بې، ری، یا. خبرې. څه شو؟ خبرې. مفاهمه. راځئ وګورو له څو تورو څخه جوړ شوی دی. مفاهمه راخلو، اول سر کې څه شی دی؟ میم دی. نو زه به دلته میم توری ولیکم. د میم نه وروسته بیا څه شی دی؟ فې ده. زنده باد. له فې نه وروسته بیا څه شی دی؟ بیا الف دی. شی؟ الف. صحیح شو؟ بیا د الف نه وروسته څه شی دی؟ هی ده. د چشمهی چې مونږ وایو ورته. صحیح شو؟ آفرین. بیا له هی نه به وروسته څه شی وي؟ بیا میم دی. صحیح شو؟ بیا له میم نه وروسته څه شی دی؟ بیا هم هی ده. نو که دغه توري موږ تاسو سره یو ځای کوو،
نو چې به ترېنه جوړ شي مفاهمه میم ف الف ه میم ه. نو څو توري شو؟ 3 او 3 شپږ توري شو. شپږ توري مو سره یو ځای کړه او کلمه ترېنه جوړه شوه. راځئ وګورو انټرنیټ. انټرنیټ توری کلمه له څو تورو څخه جوړه شوې ده. راځئ وګورو الف. آفرین. له الف نه وروسته څه شی دی؟ نون دی. صحیح شو. بیا له نون نه وروسته کوم توری دی؟ ټې ده. څه شی دی؟ ټې ده. آفرین. بیا له ټې نه وروسته څه شی دی؟ رې ده. څه شی دی؟ رې ده. له رې نه به وروسته کوم توری وي؟ له رې نه به وروسته بیا هم نون توری وي. له نون نه به وروسته بیا څه شی وي؟ بیا به د یا توری وي او له یا نه به وروسته بیا هم د ټې توری وي چې له ډېرو زیاتو تورو څخه جوړ شوی دی. نو انټرنیټ له څو؟ 1 2 3 4 5 6 اووه تورونه د انټرنیټ کلمه څنګه شوې ده؟ جوړه شوې ده. راځئ وګورو تلیفون. تلیفون له څو تورو له کومو تورو جوړ شوی دی؟ اول سر کې څه دی؟ ت ده. بیا دوهم څه شی دی؟ لی. آفرین. بیا څه دی؟ لام دی. له لام نه وروسته به څه وي؟ لی. آفرین. یا به وي. صحیح ده. بیا له یا نه وروسته به څه شی وي؟ تلیفون. بیا به فی وي. تاسو راته ووایئ چې د فی نه وروسته څه موجود دي؟ واو. آفرین. بیا به واو وي او له واو نه وروسته اخر کې څه شی موجود دي؟ نون. زنده باد. ولې دا وایو؟ ځکه چې موږ تاسو ته د کلمو جوړښت معلوم شي او املا او انشا مو څنګه شي؟ سمه راشي. اخري توری لرو، کلمه لرو. راځئ وګورو چې دا کلمه له څو تورو څخه جوړ شوې. آفرین. اول به راواخلو الف. بیا څه شی دی؟ ړې. بیا ت. بیا هم یا او بیا هم الف. نو څو توري شو؟ 1 2 3 4 5 5 توري دي چې د اړتیا کلمه ورڅخه جوړه شوې ده. سمه ده؟ ګلو زده کوونکو بل به تاسو چې وکئ دغه درس به څو ځلې ولولئ. هغه کلمې چې تاسې ته سختې وي، مثلا دا کلمې وي، څو کلمې دي دلته؟ 4 5 کلمې یو کتاب کې هم شته دی. نو دا به تاسو جمله ور باندې جوړه کړئ. دا متن به 2 ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او هغه تمرین او تاسو به د دې پوهه او راپوهولو ګټې هم بیان کړئ. سمه ده؟ دا زموږ نه هم لوست چې د پوهه او راپوهولو په لارو چارو مو خبرې وکړي. ما قدیر الله شیرزوی ته اجازه راکړئ. په لوی رب مو سپارم. د الله په امان.